خوست چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو سرحدي ولایت دی، د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره پکې عام خلک په پوره امن کې د ژوند شپې ورځې تیروي. خوست ښاریان وایي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره عام خلک ځکه خوښ دي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر دا مهاله کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دوی په وینا د یاد ولایت اوسیدونکي به اوږه په اوږه له خپلو امنیتي مسؤلینو سره د امنیت په تامین کې همکاري کوي. د خلکو نه مې غوښتنې دغه دي چې افغانستان یو کړېدلی مظلوم ولس دی. 20 کاله 21 کاله جنګ او جګړې وشولې. خلکو نه مخیله ده چې په بازار کې نظم مراعات کړي، ګډوډي رامنځته نه کړي. لکه د تېرو 2-3 ورځې کې چې کوم ګډوډۍ وې او جنګونه وو، دې نه باید دی ډډه وکړي او په ارامه فضا کې تاسو خپله وینئ د خوست خلک چې امنیت بالکل ښه ده او انشاءالله نه رابخه کېږي. د نه مو جدي غوښتنه ده چې دوی باید په ښار کې امنیت ټینګ وساتي، ګډوډۍ رامنځته نه کړي، ځکه چې دا ښار چې تاسو جوړ نه کړئ نه راسي شته چې جوړ کړي. هر سړی باید دا کوشش وکړي چې امن راولي، ګډوډي جوړه نه کړي لکه دا څو ورځې کې چې جوړه کړله. دوی په ورته وخت کې د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په هیواد کې له دې وروسته اقتصادي برنامو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی په ورته وخت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سوانګ توکو د بیو لوړوالي ته په اشاره له اسلامي امارت چارواکو غوښتنه کوي چې یادې برخې کې جدي پاملرنه وکړي. ښار کې امنیت وي او دا غریب ولس ته باید جان غورځای د وینه نوره باز شي، ځکه چې خلک ډیر ستړي شوي دي، اقتصاد ډیر خراب ده، بحران ده، ډیر باید د پاکستان لار خلاصه شي، په آرام سره موږ ته مولر سي چې ډیر تکلیف ته مریضانو ته تکلیف ته او هیڅ ډاکټر ته رسیدګي نشي کړای، نه پېښور ته تلای شي نه بل ځای ته تلای شي. موږ دپاره ډیر سهولت باید جوړ شي، ځکه جوړه شي چې مخته خو په ترحم کې ډیر تکلیف و او پیسونه 12,000 10,000 ډیر مشکل و، هیڅوک تلای نه شول. باید په ډیر ارسونه موږ ته دلته سهولت جوړ شي چې موږ په آرام سو. همداشان دوی په ورته وخت کې له چارواکو غواړي چې د خوست غلام خان بندر په راتلونکي کې د سوداګریزو مالونو پر وړاندې د هیواد نورو بندرونو په څیر ژر تر ژره پرانستل شي. دا چې نوي تحولات رامنځته شوي نو د دغې سره پخوا کې په بېلابېلو برخو کې بدلونونه رامنځته شوي چې هغې جملې څخه یو ستونزه چې رامنځته شوي هغه د اقتصادي برخه کې، سوداګریزه برخه کې چې په اوس وخت کې نه یوازې دا چې خوست میشت دي بلکې ټول ولسونه ورسره مخامخ دي. نو دا موږ د ولسونو لپاره بېلابېلې ستونزې زیږولی شي. دا چې ولسونه په اوربت او فکر کې ژوند کوي نو د دې لپاره لازمه ده چې نوې رهبري په دې برخه کې چې څومره زر کېدای شي دوی کار وکړي. د هغې د جملې څخه موږ یوه یادونه د بندرونو کولی شو چې بندرونه د افغانستان د نورو هیوادو سره بېلابېلو برخو کې بندرونه لري. نو مهمه دا ده چې دا بندرونه په وخت پرانیستل شي چې د هغې سره موږ کولی شو چې د خوراکي توکو بیې چې لوړې شوي دي دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي او ولسونه د دغې ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شي. بلخوا د اسلامي امارت د ښار د امنیت ساتونکي وایي چې دوی شپه او ورځ د خوستوالو د امنیت ساتنه کې په داوطلبانه توګه د خدمت په موخه څارنه او خدمت کوي. دوی وایي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د عامه نظم په برخه کې ګډوډي رامنځته کړي. الحمدلله ښار وضعیت خو ډېر نارمال دی، ورځ په ورځ کیسه په مخ په ترقۍ روانه ده. انشاءالله چې عوام ریڼه به ما په فکر سره چې زه وینم یو بل ورځ نه بل ورځ ډېر خوشحال دي. دوی به خپل کار ته دوام ورکوي، کار به په مخ بیایي. موږ د دوی په خدمت کې، موږ د دوی عسکر چې دوی سره موږ ښه مرسته ښه امداد وکړي. انشاءالله آخر ته حالات به نه وي لکه مخته. بعضې ډېر موټر موال ده چې کله یې کونجیب کې پرېښي وي ډریور لاړ شي موټر ښه صحیح په ډډا ځای پرېښی. د سرتیرو په وینا خوستوالو په تیر کې د امنیت په تامین کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم باید په یاده برخه کې له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه د ګلالي خوست د امن او نظم په برخه کې همکاري وکړي. په خوست کې شکر د امنیت ته بیخي 100% امنیت ته عوام مرونو ته 100% موږ اطمینان ورکوو چې په ډډه زړه سره خپل کاروبار په مخ بیایي، خپل کاروبارونه کوئ.
موږ د طرفه دوی ته مشکل نشته ان شاء الله او موږ د دې په خدمت کې یو د عسکر یو د دې امنیت به موږ ساتو د خوست په هر ولسوالۍ کې امنیت ان شاء الله په یو ځای کې ان شاء الله به امنیتي او بې نظمي نه راځي او موږ د امارت مشرانو د خپل ځانګړي شمارې اعلان کړي دي چې چاته کوم مشکل وي دغه سره د په تماس کې شي اړیکه د وسره نه سي هیڅ مشکل باندې ان شاء الله باید یاد شي چې په خوست ښار او ولسوالیو کې دا مهال په بشپړه توګه امن قایم دی د اسلامي امارت پر راتګ سره په ټولیزه توګه کومه ناوړه امنیتي پیښه تر دم ګړۍ نه ده رامنځته شوې دا په داسې حال کې ده چې د خوست نوي والي مولوي محمد نبي عمري یاد ولایت ته د والي په حیث د مقررېدو وروسته خوستوالو ته ډاډ ورکړ چې د خوست اقتصادي سیاسي او فرهنګي پرمختګونو په برخه کې به نهایي هڅه کوي د نوموړي په وینا خوست زمونږ ګډ کور دی د هر پرمختګ لپاره باید په ګډه مبارزه وکړو